سلامونه دوستانو سرنګي به مونږه د پسکرین چې کوم تصویران تاسو ته په نظر راځي دا به په چیټ جی پی ټی باندې مونږه څنګه بالکل فری جوړو دوستانو څنګه چې تاسو ته پته را چې کله داسې قسمه تصویران راشي نو دا ډیر زیات په ټرندینګ کې وي که تاسو د یوټیوب یا د فیسبوک د پاره یا د ټیک ټاک د پاره جوړوي نو دا ډیر زیات وایرلی په دې باندې تاسو پیسې هم ګټلی شئ په دې تاسو خپل ایډیا نه هم ډیر زر پروموټ کولی شئ نو اوس درته د دې تصویر طریقه درخوایم ډیره سمپل طریقه ده چې د دې پرمپټ به مونږ کم ځای نه راخلو او دا به په چیټ جی پی ټی کې څنګه جوړو بالکل په یو ټک سره نو زه د موبایل سکرین طرف ته په چیټ جی پی ټی باندې به مونږه دا قسمه تصویران ځان ته څنګه فری جوړو سیمپلی دوستانو تاسو په خپل موبایل کې چیټ جی پی ټی ته لاړ شئ یا به تاسو په ګوګل براوزر کې تاسو سرچ کړئ چیټ جی پی ټی په دې ځای کې به تاسو که چېرې تاسو سره اپ وي نو دا به تاسو اوپن کړئ دوستانو د لږ شان لوډینګ نه پس بس تاسو چې کوم چیټ جی پی ټی دی دا به اوپن شي او تاسو ته به دا قسمه انټرفیس شو شي اوس دوستانو سیمپل په دې ځای کې به تاسو یو طریقه کار وکړئ دا کم ایډ آپشن چې تاسو ته په نظر راځي کم چې د آسک چیټ جی پی ټی خواته لري نو په دې ځای کې به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اوس دوستانو په دې د کلیک کېدو نه بعد به تاسو د خپل ګیلرۍ نه هغه پکچر راواخلئ په کم پکچر چې تاسو دا قسمه جوړول غواړئ نو سیمپل دوستانو زه دا قسمه پکچر چې زما کم دی نو دا ما واغستو او دا ما دا اوس دوستانو په دې ځای کې سیمپل طریقه کار دار چې آسک چیټ جی پی ټی چې کوم دی په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ او دې ځای ته به تاسو دا پرمپټ راوړئ اوس دوستانو دا پرمپټ په تاسو ته میلاویږي کوم ځای نو دا که چېرې تاسو دا ویډیو په یوټیوب باندې ګورئ نو په ډسکرپشن کې دا موجود دی دوستانو نو سیمپل به دغه پرمپټ تاسو کاپی کړئ او دا به راواخلئ د خپل پکچر لاندې په دې ځای کې به ایډ کړئ او په انټر باندې به کلیک وکړئ اوس دوستانو په دې پرمپټ کې تاسو چینجز کولی شئ لکه نیم چې کوم دی په دې ځای کې سیمپلی که تاسو خپل نوم بدلول غواړئ نو دا نیم دا کم آپشن چې دی دا کم کاماس چې دي د دې په منځ کې تاسو خپل نوم لیکلی شئ یا تاسو چې کوم یو څیز لیکل غواړئ هغه تاسو دلته لیکلی شئ نو سیمپل دوستانو ستاسو د پوهې دپاره ما په دې ځای کې څه قسمه چینجینګ ونه کړو نو تاسو په خپله مرضۍ دې ځای کې چینجینګ کولی شئ اوس دوستانو په دې ځای کې لږ شان لوډینګ به وکړي او د لوډینګ نه بعد بس تاسو چې کوم پکچر دی هغه به تیار شي لکه څرنګه چې زما دا د ایمیج تیار شو نو دوستانو که داسې قسمه ویډیوګانې او نور اهم معلومات تاسو زده کول غواړئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ په چینل باندې به تاسو ته د اے آی ریلیټډ د یوټیوب ریلیټډ هر قسمه څیزونه بالکل فری درښودلی کیږي نو دوستانو په دې ځای کې زما چې کوم ایمیج دی هغه ستاسو د مخې جوړ شو تاسو هم کولی شئ چې داسې قسمه ایمیج هم په دې طریقې سره جوړې کړئ او په خپل فیسبوک پیجز باندې یا په ټیک ټاک باندې دا تاسو اپلوډ کړئ نو د دې پکچر د وجې نه ستاسو ایډیا نه ډېرې زر پروموټ کیدی شي